بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درنو قدرمنو ورونو راځي قرآن زده کړو په اسانه بڼه په شپږمه ناسته کې تاسې ټولو درنو ورونو ته ښه راغلاست او هرکلی وایم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ وي. کوم ورونه چې په سفر کې الله تعالی د هغوی په خیر او عافیت سره را واپس کړي او موږ او تاسو ته د الله پاک خیر پېښ کړي. نن به انشاءالله موږ او تاسې د سهار په لمانځه کې چې یوه جمله په اذان کې اضافه ده هغه به ووایو او اقامت او د اوداسه نه مخکې او د اوداسه نه وروسته دعا. په دې ننني درس کې شپږ نوي کلمې موږ او تاسې داسې زده کوو چې هغه قرآن کریم کې د یعنې 3,500 وارو نه زیات استفاده شوي، یعنې 3,000 او شپږ نوي داسې ووایه چې 3,800 ځل تقریبا استفاده شوي. او دا بسیط زمونږ په اقامت کې او زمونږ په الصلاة خیر من النوم کې او د اذان نه مخکې او وروسته هغه اذکارو کې. او د قواعدو په باب کې به انشاءالله 3 نور حروف موږ او تاسو وایو. پرونم ل او من او عن ویلو او نن به ب فی او علا، ب فی او علا او به ښوونیزې لارښوونې دي په پای کې انشاءالله به سره په ګډه او رو شریکوو به. د سحر اذان لږ متفاوت دی د نورو عامو اذانونو نه، او هغه تفاوت یې دا دی چې د حی علی الفلاح نه وروسته مؤذن صاحب یوه بله جمله کاروي چې هغه ده الصلاة خیر من النوم. تاسو ټول ووایه الصلاة خیر من النوم. د څوک شته چې سحر اذان یې کړی تاسو کې؟ ماشاءالله. یو درمان نه دی کړی، انشاءالله دا به یم که له وکړي. نه یې دی کړی که نه؟ د مازدیګر او د ماښام دی کړی. بس صحیح ده. د سحر اذان هم کول غواړي باید سړی وکړي. او بله جمله چې موږ اقامت کې کارو هغه د حی علی الفلاح نه وروسته قد قامت الصلاة. قد تاسو ووایئ قد قامت الصلاة. که چېرته دواړه یو ځای وایه نو داسې به وایئ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. دلته هم ځینې خلک قد قامت الصلاة وایي، قد قامت الصلاة. نو راځئ تفصیل ته خیر سره. الصلاة دا موږ او تاسو ویلی وو. صلات څه معنا؟ المونځ. او دلته مراد دی نه مونځ دی، المونځ. خیر معنا غوره. خیر زموږ او ستاسې په ژبو کې استفاده کیږي. خیر دی راوړم، خیر ډېر استفاده کیږي. په دري کې هم استفاده کیږي، په پښتو کې هم. دا هماغه خیر دی، بهتر، غوره. من موږ او تاسو ترجمه کړی و، من څه معنا؟ الله یا څخه. یو نوی ټکی چې دی نومون دی، النوم، من النوم. نوم دا په قرآن کریم کې 3 ځل استفاده شوی. لا تأخذه سنة ولا نوم. نوم او منام راغلی قرآن کریم کې. نو ترجمه مکمله د دې جملې دا شو، تاسو یې کې الصلاة خیر من النوم. خوب څخه. نو دا د دې ترجمه ده. مونځ د خوب څخه غوره دی. مؤذن دا د سحر په اذان کې وایي، ماسپښین کې هم نه وایي، ماښام کې هم نه وایي، مازدیګر کې هم نه وایي، ماسخوتن کې هم نه وایي، ځکه چې د خوب وخت د شپې دی. طبیعي وخت چې دی هغه د شپې دی. وجعلنا اللیل لباسا.
نو د شپې خلک ویدی لږ خلک را پاسیږي تهجد ته اغلبا خلک ویدی نو مؤذن صاحب دا اعلان کوي چې الصلاة خیر من النوم دا تاسو چې خوب کې وده اوسئ دینه دا مونځ بهتر دی او غوره دی مونځ د خوب نه بهتر دی دا دوه وار دا اعلان کوي هسې خو په اذان کې دا ترغیب دی چې د کامیابۍ لوري ته راشئ مانځه ته راشئ خو چې خلک ویښ وي خو ویده دي نو الصلاة خیر من النوم ورونو خوب د مرګ سره ډیر مشابهت لري او حتی قرآن کریم کې دا تعبیر هم راغلی دی چې د خوب په وخت کې الله رب العالمین د انسانانو ارواح اخلي الله يتوفى الأنفس حين نومها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت د چا چې د مرګ فیصله شوي هغه هم داسې ځان سره وساتي ويرسل الاخرى او د چا چې د دې وړوکي مرګ سره د غټ مرګ فیصله نه شوي هغه د هغو ارواح بیرته راولیږي ويرسل الاخرى الى اجل مسمى بس یو وخت پورې وي د مرګ او د خوب ځینې شباهتونه دي مثلا څوک چې ویدی او څوک چې مړي په دوی کې څه شباهت دی تاسو ووایه بتحرک بودن عدم احساس یعنی لکه څنګه چې مړی نه خبرېږي چې شاوخوا یې څه تېرېږي او څوک چې وده هم نه خبرېږي چې کلک خوب وي او داسې دغه او ارادي کارونه نشي کوي صحیح د ماشینونه فعالي هغه داخلي ماشینونه قلب فعالي سږي فعالي د تنفسي جهاز فعالي خو ارادي کار څوک نشي کوي څه کارونه هم کوي نو هغه غیر ارادي کوي او په دې نه پوهېږي چې لاس یې چېرته پروت دی پښه یې چېرته دی سر یې د بالښت نه ښکته شوی پورته شوی دا دغه دي نو حقیقت دا دی چې دا خوب زمونږ او ستاسې د بدن غوښتنه ده او د بدن دپاره راحت دی انسان فرش شي او څومره چې خوب ارامه وي د هغې د بدن غړي هماغسې لکه نوي لکه مشین چې ګل شي او بس بالکل هغه ارام وکړي او بیا تر و تازه بیا چې راپاسېږي فرش شوی خو لمونځ چې دی دا زمونږ د روح غوښتنه ده او د هغې ارامتیا ده نو مؤذن دا وایي چې پام هم باید وي چې دا د سحر کې که همداسې ډېر اوږده پاتې شئ دا ستاسې دپاره غوره نه ده ځکه چې ستاسې روح چې کوم غذا ته ضرورت لري اوسه پورې دا 4-5-6 وساتم د هغه تغذیه که بدن اوس خپل روح تغذیه وکړئ او راپاڅېږئ او د مانځه په طرف راشئ بیا دا هم علما وایي چې دا د سحر خوب یعنې د سحر اذان چې وشي شپه ختمه شي صبح صادق را د بره شي دغه خوب نو بیا د بدن دپاره ډېر د آرام سبب نه دی په دې کې عموما انسانان ضرر ویني او هغه شرعي خبره خو همدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په سحر کې ورځ چې د بره شي ارزاق تقسیمیږي او رزق یوازې دغه ډوډۍ او اوبه او دغه اشرفۍ نه دي ټول هر څه چې انسان ته ورکول کېږي دا رزق دی علم او پوهه رزق دی ښه صحت رزق دی آرام اعصاب او اطمینان دا رزق دی دا ټول په سحر کې تقسیمیږي نو کوم خلک چې ویدی نو بس د هغو برخه بس پاتې شي او په حدیث شریف کې راځي چې په دې سحر کې د شپې په اخیری برخه کې شیطان راځي او د هر انسان په دې سر کې په دې یختو کې که یختانې واړی او که غټي شیطان ته چل ورځي 3 غوټې پکې اچي
داسې ونه چې ما خو ویښتان نشته، بس هغه پیدا کوي وړو وړو کې غوټې اچي. حدیث کې راځي. او دا مسلمان چې اذان واوري او راپاسېږي وایي د هغې یوه دا غوټه خلاصه شي، او بیا چې اودسو کې یو دغه شي په اوداسه شي دا بل هم خلاصه شي، او بیا چې د مانځه په طرف روان شي نو بل هم خلاصه شي. نو دا نشیط او فعال او ډېر تر و تازه خپله ورځ پیل کړي. او دا کوم چې ویده او شیطان نور په حدیث کې راځي چې داسې ټپی لولوکی ورته وایي، لولوشه نورم لولوشه ورته وایي، اوږده شپه ده. او په حدیث کې راځي چې په اخر کې په دې خوله کې ورته میتیازم وکړي. نو بس حدیث کې راځي چې خبیث النفس چې بیا راپاسېږي لمر ورباندې راختلی او دغه ایله جنګونه کوي خلکو سره، وخت یې په خپله ضایع شوی، یا خپلې مېرمنې ته په غوسه وي او یا وایي چې دا وایي ناوخته شو او هر څه بس عجله کې، چا کله ته جرابې پاتې او کله ته بیګ پاتې او بس ورخطا منډې وایي د سهار مونځ هم تېدلی. او بل طیب النفس نشیط راپاڅېږي، او دا د هرې ورځې معمول دی، موږ او تاسو وینو. خو ځینې خلک دا نه بیانوي وایي چې موږ پکې رانه شو، که موږ یو همدقسې چل را سره کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره فرمایلی ده چې زما د امت دپاره په سحرګاه کې او په وختي کې برکت ایښودل شوی، فی بکورها. نو دا برکتونه منګ او تاسې ته مؤذن صاحب وایي چې راپاسېږئ، الصلاة خیر من النوم. او متاسفانه دلته خلک وایي چې نه د شپې 2 بجې وده شوی یم او راپاسېدلی نشم. خو یو ورځ 2 بجې 2 ورځې نو د ټول ژوند معمول خو دا مه ګرځوه چې 1 بجه او 2 بجې وده کېږي، خو طبیعي ده نشي راپاسېدی. او میندې او پلرونه هم دغسې شوي، وایي پرېږده چې خو ځوان دی. ځوان چا مکلف کړی؟ ځواني خو لیونتوب دی، جوانی دیوانگی. او پرېږده چې خوب پوره شي. اول ته مؤذن صاحب څه وایي؟ الصلاة. ها اوس ځینې ځوانان داسې دي چې دا خبره ورته کې ډېره پې بده لګي او داسې په قهر هم شي چې دا اوس ما د خوبه راپاسئ مانځه ته، ته ما ته وګوره خوب مې پوره نه دی، سبا دفتر را په غاړه دی او دومره مواعید مې دي، او دا اوس سهار وختي کې نه راپاسئ 3:30 بجې چې 4 بجې جمع ده. په ځای د دې چې ځان ملامته کي، کله مور و پلار ملامتوي او کله مشران د کور ملامتوي، وایي دا ډېر سخت دریځې دي، وایي خوب ته مو یې نه پرېږدي. او مؤذن صاحب څه وایي؟ الصلاة خیر من النوم. نو ترجمه وکړئ. او دا مؤذن چې حدیث شریف کې راځي چې قولوا مثل ما یقول المؤذن، د حی علی الصلاة او حی علی الفلاح کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسې به وایه چې لا حول ولا قوة جواب. او نور چې مؤذن څه وایي هماغسې وایه، همدغسې ورته وایه چې لکه ته چې کومسې ښایې همداسې تا چې کومسې وویله نو ته هم تکرار کړه چې او الصلاة خیر، خو چې چپی نه کې چې نه النوم خیر من الصلاة، چې داسې نه کې چېرته و په ژبه خو یې نه وایه خو چې عمل کې داسې نه کې. الصلاة خیر من. ورونو دا خبره رسول غواړي، دا عامول غواړي او د ځوانانو دا ماغزه خلاصول غواړي. سحر جمع بیخي ضعیفه دي، کمزوري دي، فقیري دي، بس یو څو سپینګیري امام پسې ولاړې. الحمدلله ځینو جوماتونو کې ځوانان هم شته، خو لکه ماښام کې چې څومره ځوانان وي همدغومره باید سهار کې هم وي. دا ولې نه راځي؟ منځله دوی په خپله د خپل د خوب دا سیستم چې دی دا نه تنظیموي او نه دی تنظیم کړی، نو هغوی عذر هم په ځای ځکه چې خوب یې نه پوره. خو دا عذر ځکه صحیح نه دی چې باید دا خپل معمولات صحیح تنظیم کی. او علما دا خبره لیکي پوهان
چې د شپې خوب چې دی هغه هیڅ عوض نه لري. د شپې چې څومره انسان آرام کوي او د هغې مختلف غدود او حجرې او د هغې حتی ځینې دا وایي چې ځینې د بدن غړي چې دي ځینې دقیق اجزا هغه وایي په رڼا کې د سره آرام نشي کولی چې د شپې تیاره ورته نه د شپې هغه تیاره نو د ورځې په خوب باندې هغه نه پوره کېږي. نو ترجمه وکړئ الصلاة خیر من النوم. منګ او تاسې په د سحر په اذان کې دا یو جمله اضافه ده، خو په اقامت کې د اذان نه یو بله جمله هم اضافه لرو چې په هر اقامت کې کېږي، د ټولو منځونو په اقامت کې هغه ویل کېږي، هغه ده قد قامت الصلاة. نام ډېر خلک غلط وایي، قد قامت الصلاة، قد نه ده، قد قامت الصلاة. قد او دا څوک چې اقامت کوي هغه باید صحیح زده کړي. ځینې حاجي صاحبان چاله اجازه هم نه ورکوي چې اقامت وکړي او خپله هم غلط وایي، دا صحیح کار نه دی. اقامت او اذان د هر مسلمان باید صحیح زده، درست او صحیح زده، او داسې به نه وایي چې استاد جي به راشي هغه به اقامت کوي. ته خپله یې استاد یې که نه، د اقامت استاد خو یې که نه، او اجي صاحب چې هغوی ته باید زده کړو. قد قامت الصلاة. قد معنا په تحقیق سره قد هغه وخت استفاده کیږي چې کله یو جمله کې ته غواړې چې تاکید وکړي په تحقیق سره. انګلیسي کې چې ورته وایي چې آلریډي مخکې نه دا کار تر سره شوی لکه په تحقیق سره. او دا قد چې دی په قرآن کریم کې ډېر ځل راغلی، حتی چې د 400 ځلو نه دا زیات استفاده شوی. اقامت د جمع د ودرېدو اعلان دی، او اذان د څه شي اعلان دی؟ د لمونځ، چې لمونځ ته لږ وخت پاتې دی نور تیار شئ. د دې معنا دا ده چې عموما طریقه دا ده د مانځه د مسلمانانو په جوماتونو کې چې اذانونه او د هغې وختونه مسلمانانو ته معلومي او هغه په وخت هلته راغلي، یو 2 رکعته تحیت المسجد هم کړی او که سنتونه پاتې هغه هم کړي، نور د مانځه په انتظار کې په جومات کې څنګه ناست دي. داسې نه چې زه دغه لسپیکر کې دغه کېږي چې د اخیري الله اکبر امام کو بیا ورسېدی شم، دا نه. اقامت دا ښایي اقامت معنا دا ده چې هلته منځګزاران ناست دي لمونځ کوونکي، او اقامت کوونکي اوچت شي چې و تاسې انتظار کې وئ، نو دا د مونځ ودرېده نو په خیر سره ودرېږئ ورته. د دې معنا دا نه ده چې دا اقامت چې واورئ د کور نه را روان شئ، د دې معنا دا نه ده. اوس څه شی دی معمول هم دا دی، د جمعو معمول هم دا دی چې بلکل خلک ساعت ته ګوري چې اوس په څو بجې ودرېږي. کله کله امام صاحب نه خطبه اوږده شي، کله ترې نه دغه شي، په همدې کې خلکو نه جمع هم لاړې شي، ځکه چې وخته نه راځي، او عامو منځونو کې وخته نه راځي. او هغه فضیلت د وخته راتګ په جمعه کې خدا دی چې څوک مخکې راشي، ملایکې ولاړي یو لست لیکي او هغې ته د یو اوښ د قربانۍ په اندازه ثواب لیکي، او همداسې درجه په اخر کې یو د چرګې د هګۍ په اندازه. او بیا چې امام خطبې ته جګ شي نو ملایکې خپل دغه د حساب کتاب دا رجستر چې دی دا بند کړي، دې نه وروسته چې څوک راځي هغه بس د ثواب نه محروم. او دغه مانځه د یو مونځ د بل مونځ ته انتظار دا عبادت دی، دا ډېر ستر عبادت دی، په حدیثو کې د ډېر فضائل راغلي. نو معنا دا شو چې مونځ قائم شو. ما عرض وکړه چې اذان د مانځه دپاره د راتګ اعلان دی، او اقامت د جمع
د ودرېدلو اعلان دی. نو دا ښیي چې مسلمان به جمع ته څنګه کوي؟ مخکې راځي. قد قامت الصلاة چې هغه انتظار کې ناست. نو قد معنا په تحقیق سره، قامت دا فعل دی او دا تفصیلات د فعل وروسته راځي. معنا ودرېده، ودرېده. الصلاة المنز، ودرېده یعنی قائم شو. امام صاحب راغی په جانماز ودرېده د امامت په ځای او اقامت دا دی ورپسې وشو. نو مونځ څنګه دی؟ تر اوسه خو تکبیر نه دی ویلی، خو قد قامت الصلاة معنا دا شو لکه چې بالکل قائم شو. اشهد ان محمد رسول الله چې موږ او تاسو هر ورځ اورو او ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک نوم خبره وکړله، د دې پاک او سپېڅلي نوم، لکه څنګه چې قرآن کریم فرمایي چې د رسول د خپل پیغمبر ذکر ما اوچت کړی. ورفعنا لك ذکرک، حبیب صلی الله علیه وسلم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ستا ذکر مې لوړ کړی دی، اوچت کړی دی. او امق شان چې ما مخکې تاسو ته عرض وکړه، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم رفعت ذکر او دا اوچتوالی دا مشاهد دی، موږ او تاسو یې وینو. د الله د پاک نوم سره یو ځای یادېږي په اقامت کې، په اذان کې، په کلمه کې، د توحید په اعلان کې، د رسالت اعلان ورسره یو ځای کېږي. او لکه مخکې ما تاسو ته عرض وکړه، یعنې هېڅ د نړۍ په دې هېڅ ساحه کې داسې یو لحظه نه تېرېږي چې دا مبارک نوم د الله جل وعلا شانه د پاک نوم سره نه یادېږي. نو موږ او تاسې د دې ګواهۍ نه مراد څه دی؟ اشهد ان محمد رسول الله. زه قولا او عملا، یعنی زما وینا او زما کړنې د دې ګواهي او شهادت ورکوي چې په کور کې، د کور نه بهر، په دفتر کې، په بازار کې، په عملی توګه زه دا ښیم چې د الله تعالی او د هغې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره تر ټولو نه زیاته مینه او محبت لرم. ورونو دا د دې شهادت جز دی ښه، خو دلته په دې خبره موږ پوه شو چې کله ناکله انسانان د مینې او د محبت زبانی اظهارات ډیر کوي خو عمل کې بیا پاتې. د مینې او د محبت د ټولو نه لویه غوښتنه دا ده چا سره چې ته مینه او محبت کې خبره به یې منې، خبره به یې منې. او وایي دا نشي کېدلی چې یو چا سره مینه هم کې او بس خبره به یې نه منې. که تا څوک مثلا تاسې کور ته ولاړ شئ او خپل زوی ته ووایه چې هغه درته ډېر استقبال هم کي او ډېر د بس لاس په نامه ولاړي درته، خو چې ته ورته وایې چې منډه یو ګیلاس اوبه راغله ستړی رالم، همدا زه دې لیدلی یم، دا بل نشته چې ما ته وایې. لاړ شه بچو دغه پیغام دی دغه بل همسایه کره ویسه، یاره یو خو پلار ستا د غم نه نه وي، خو همدا ما ته دا امرونه کوې، دا نور لږ دي. بیا ورته و چې منډه کریډټ کارت مې خلاص شوی او تماسونه مې دي ضروري، ته دا راته دغه که بیا دې په تندي باندې 12 بجې شي چې همدا ما ته امرونه کوې. نو دغسې د لاس په نامه ودرېدل اس معنا نه لري، دا معنا نه لري. که خبره نه مني او وایي چې ډېره مینه در پلاره تا او مورې تاسو سره خو دومره مینه لرم بې حده، خو خبره هم نشم منلی سر. نو دا څوک په د دې خبره څوک نه مني چې دا هسې دروغ وایي، دروغجن دی، فریب ورکوي. نو که څوک د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مینې خبره کوي او بیا په عمل کې دې ته آمده نه وي، وایي والا دا خواږه خواږه سنتونه خو صحیح ده، په دې عمل کوم، خو دا لږ سخت چې دي صاحب دې کې نه یو، صاحب دې کې دې نه یو. نو معنا دا ده چې دا د مینې دا اظهار، ځکه قرآن کریم کې دا خبره ده چې تاسې د الله رب العالمین سره د مینې خبره کوئ، د هغې معیار هم دا دی چې
اتبعوني قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. دا لومړی او همدا خبره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ده چې لا یؤمن احدکم حتی دغه دا دی چې تبعا لما جئت به، حدیث څنګه حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. دا هسې زبانی کلامي خبرې مه کوئ ډېرې. او صحابه کرام سخت په دې پوه شوي. دلته وایي د هندوستان کې یو څوک یو عالم په ذهن کې راغله چې یاره د صحابو په زمانه کې که موږ وی که نه نو ډېره توره به م کړې وې د هغو نه زیاته. وایي د شپې خوب ولیده چې رسول الله صلی وسلم په یو ګاډي کې ناست دی او داسې چړۍ ده داسې ډېره خطرناکه او په دې چړۍ منځ کې چې دی دغه د ګاډي بریکونه فیل شوي دي او شاته را روان دي. وایي زه هم دې ګاډي کې یم او صحابه کرام نورم دي. نو زه فکر کوم چې اوس چېرته تیږه پیدا کړم چې دا ګاډی خو شاته روان دی چې دغه. وایي زه په دې فکر کې یم صحابه کرام ولته وخت خپل سرونه یې خېټې. وایي چې خوب نه راپاڅېدم توبې مې ویستې چې دغه دا صحابه کرام چې دي دا منتخب خلک وو ښه چې د چا ذهن کې دا رانشي چې زه به ډېر باتور وی ته به هېڅ شی هم نه وی. دا منتخب خلک وو او د رسول الله صلی وسلم سره یې دا مینه چې وه دا داسې نه وه لکه دا اوس چې خلک دا مخکې مې مثال چې وي دغه داسې نه وه. نو وایي چې هغه عالم ویلی چې ډېر استغفار مې وکړه چې دا ما ډېر جسارت کړی دی. د صحابه کرامو هغه مینه چې وه هغه نشي پیدا کېدلی. هغه بس یو نسل او تیر شو بس هغې ته څوک نشي رسېدلی. او هغې کې د ټولو نه مهمه خبره د رسول الله سلم سره د مینې او د محبت وه. او همدغسې به رسول الله سلم اظهار هم کو انی احبک یا معاذ یو ته به یې ویل. خو دا طرفین کوي دا خو جانبین نه دا خبره. محترم ورونو نو دویمه خبره د دې شهادت دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولې لارښوونې د ژوند په هره ساحه کې چې هغه به پرته د ولې او څنګه نه منم بدون د چون او چرا نه. دا به پکې نه وایم چې دا امر دی وکړه صاحب دا خو که لږ داسې وی نو نه پرته د دې نه دا به منم. او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه او سنت دا د حق او د باطل معیار دی زما په نزد. اشهد معنا دا ده څه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي او فرمایلی دي که دا ټوله دنیای مخالفت کوي دا ټوله دنیا چلیپا ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره صحیح ده. دا معیار هم دی ته وایي. اشهدو کې دې شهادت کې دا خبرې دي محترم ورونو په دې باندې همداسې موږ او تاسې تیر نشو. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت او پیروي دپاره همدومره بس دی چې دا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابته ده. بس دې پسې نه ګرځم چې ولا دا خو حکمتونو باندې پوه نشم. بحق دل بند و راه مستفار دغه منهج دی. بس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې روان شه سترګې پټې که پسې روان شه سیده به جنت ته ځي. خدا مقام د بل چا نه دی ښه دغه مقام بیا د بل چا دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام دی. بحق دل بند بس دا حق دی چې وپېژنده او الله دې وپېژنده او بیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لاره تعقیب کړه. بس همدغه منهج. محترم ورونو همدا وجه ده چې د مسلمانانو زړونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت باندې معمور دي او مسلمانان په دې عقیده دي چې بس د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سفارش او شفاعت او د همدې دا مینه به موږ او تاسې جنت ته رسي ان شاء الله. او وایي چې
آبروی ما زنام مصطفی است، در دل مسلم مقام مصطفی است. آبروی ما زنام مصطفی است صلی الله علیه وسلم. محترم ورونو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت گواهی او د هغې شهادت دا ټول دلته د هندوستان کې وایي یو هندو خدای وهلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې څه بې ادبي کړې وه. وایي خلک منتظرو د وکیلان او قانوندانان چې اوس یو قانوني دغه وکړي چې د بې ادبي دغه کې. وایي خلک په همدې فکر کې خو یو ساده قصابۍ دوکان یو ویل چې دا یو ورځ تېره شوه، 2 ورځې تېرې شوې، دا هندو ژوندی ګرځي او داسې چټۍ ته ویلې دي. وایي ښه وایي دا خپل هغه توره دغه شی تېره کړه او دا ډېر مشر سړی و دا هندو. لار کې ورته کېناسته او په هماغې دغې باندې ووهه، ساتول باندې مړې کړه. وایي وجه دی چې ووجه نو حکومت دا بندي که او فیصله یې وکړه چې دا دغه شي اعدام شي، ځکه ډېر مهم سړی وجلی و. دې ته خلک راله ډېر مهم لوی د وکلای مدافع چې ته فقط داسې ووایه چې مغزو مې کار ونه که بس. او هغې وخت کې مې داسې اعصاب جوړ نه و، نورمال نه ومه، نو دا کار رانه وشو، نو موږ به تا دپاره کیس جوړ کړو او د دې مرګ نه به دې دغه کړو. وایي دې ویلی چې په دې عمر کې مې همدا یو صحیح کار کړی دی، مغزو مې صرف همدلته کار کړی، نو ټول کارونه مې ګډوډ وو. او اوس څنګه ووایم چې مغزو مې کار ونه کړ؟ وایي په دې عمر کې مې همدا یو صحیح کار کړی. هغه یعنې دا څومره چې دغه بېکاره مسلمانان هم دي په دې نوم ځان قرباني کوي. ښه دا داسې عادي خبره نه ده، یعنې دا یو طرف نه د رسالت او بل طرف نه د عاطفه. او د دې ګڼ مثالونه په دې امت کې شته چې دې مبارک نوم باندې خلک فدا شوي دي او قربانۍ ورکړي. او دا د ایمان غوښتنه ده، دا د ایمان غوښتنه ده. دلته نو بیا دا نشته چې ولا لږ تعقل پکار دی او دا خیر دی چټیت چې دا خلک وایي او دا او خیر دی بس موږ به نه قار کېږو او دا به نه کېږو. دغه یعنې دلته دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مینې او د محبت موضوع چې ده دا نو بیا په ټولو دغه انساني محبتونو باندې بیا دا غالبه ده. محترمو دا یو ځل بیا تکرارو ترجمه: اشهد ان محمدا رسول استاذ الله د الله، رسول الله استاذ دی د الله. دا اذان چې اورو دا په ذهن کې دا تصورات راشي او دا سیرت یې ورټول د دې ذهن نه زمونږ استاسو په ذهن کې دغسې یو تیر شي. دا اصلا مقصودي دی چې ایمان بالرسالت دا تجدید شي، د دې تجدید پکار دی همیشه. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي معنا راشي. على پرون دلته خبره وشوه، هغه نن دلته دغه شوه چې کله ناکله حروف په یوه ژبه کې او په بله ژبه کې د هغې معنا فرق کوي. علا معنا موږ څه ترجمه کړې وه؟ پر. او دلته معنا لوری دی، طرف. راشئ لوري ته. الصلاة د لمانځه. صلات او صلوات دا په قرآن کریم کې هم زیات استفاده شوي، استعمال شوي، او معنی دعا ده، د رحمت په معنا هم راځي. خو دلته تېنه هغه مصطلح معنا مراد ده. انسان الله اکبر باندې شروع کیږي او په السلام علیکم ورحمت الله باندې ختمیږي. مونځ ته مراد ده. راشئ تاسې علا په لورې الصلاة د لمونځ. حي معنا څه؟ راشئ. علا معنا طرف ته په لورې.
فالفلاح، فلاح معنا کامیابی، لازم منګه استاد په جوبو کې استعمال ده، فلاح دارین او فلاح آخرت او فلاح استفاده کیږي، خو چې ترجمه ته به کین وي ولا په عربي نه پېږم، ځان خلک ګنګ سواچي دلته خبر باندې پي د فکر په پکار ده. محترمو په اذان کې داسې ونه ویل چې حي علی الصلاه، دای ونه ویل چې مانځه وخت صلو، بس ځان ته چې ارزه کې کوي وای کوي، بلکې دای ویل چې راشي په دې خپل ځایونو کې په خپل کورونو کې مونږ ما ادا کوي، کنه د سم ویل چې صلو فی بیوتکم وقت الصلاه شو، بس منځونه وکي، راشي حرکت را وکي، آمادګي ونیسي، راشي دا مؤذن بیچاره ټول خلکو ته دا دعوت ورکي او بار او بسم کلی आवाज ورکي، څومره کلی आवाज باندې، خو خلک نه مني، مانځه ته نزي، د سحر مانځه کې هغه جمعتونه چې د 1000 نفرونو ته جوړ شوي دي، له یو 50 سپینګيري پکې ولاړي، کونټي خوځي او را رواني او ځوانان قلاري ودی، د سره مانځه ته نه راځي، او داسې فکر کوي چې دا مونږ د دې سپینګیرو دپاره مونږ خو صاحب ځوانان خو لیونیان هغه چا مسؤول کړل، ځواني خو لیونتوب دی، دا ډیره غلطه خبره ده. محترم ورونو زه په یو شي باندې فکر کوم ډیر وخت نه چې دا امت د بې عملۍ په طرف روان دی، کله چې بې عمله شي بیا بد عمله کیږي، دا بد عملي چې ده تدریجي ده، اول بې عمله شي، چې بې عمله شو بیا بد عمله شي. تاسې په اروپا کې خصوصا او په غرب کې هم هغه کلیساګانې چې هغه د 100,000 نفرو ته جوړې شوې وي، اوس پکې 100 نفر هم نه، او هغه د یکشنبې په ورځ راځي، نور هم داسې پرتي مزدوران ورته نیولي پاکوي، هماغه بې عملي را روانه ده رو مسلمانانو کې. هغه جماعتونه چې په دې خاطر جوړ شوي و چې دا واړه دي، دا مسلمانان چې دي دا که ټول راشي نه ځایږي، خلکو جماعتونه غټ جوړ کړي، اوس پکې یو 2-3 صفه ولاړي د جمعې په ورځ که ډک شي. نو زمونږ او ستاسې دښمنان چې اسلام پیژني او د اسلام تاریخ ورته معلوم دی، هغوی وایي چې دا مسلمانانو که حالت هم دسي که نه چې دا دی، وایي دونه موږ ته هېڅ خطره نشته، او که چېرته د دوی دا د سهار مونځ د جمعې قدر شي، د جمعې د مانځه قدر، بیا نو دی نه ایره پکار ده. د جمعې مانځه کې خلک په دغې مولاړي که نه، سرکونو باندې مولاړي، او چې دا د سهار مونځ چې تر څو هم داسې وي که نه، بس خیر خیریت دی، خیر و خیریت دی، هېڅ خبر هم نه نشته، دا ټول مړه دي، هسې ګرځي په دې 2 خپو، خو دا مړه دي، مړه. خبره ورسېدی. نو د مسلمانانو مشرانو، عمرا امیر المؤمنین او خلفاو، هغوی به چې خپلو والانو ته خط لیږه ورته ویل چې منځونه د کارمندانو منځونه دي څنګه دي، منځونه کوي که نه، یعنې د باقاعده یو بند به پکې دا. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل اخیری توصیاتو کې دا خبره کړې وه چې الصلاة. نو اوس دا وضعیت دی. نو محترم ورونو خلک خو ساده دغې ته نه راځي، نو مؤذن صاحب بیا وایي چې حی علی الفلاح، کامیابي هم دلته ده، ښه کامیابي ده. څه شی کامیابي ده؟ یعنی لږ بعضې جوانب خصوصا دا د سحر مونږ، ډاکټر صاحبان وایي ما ورنه اورېدلي چې دا دماغي سکتې او قلبي سکتې عموما سحر کې کېږي، وایي د هغې وجه دا چې کله سړی ډېر اوږد ویده شي او د دغې جریان هغسې فعال نه وي د وینې او د اکسیجن، نو بس دا منځته کېږي. ښه چې سحر وختي را پاڅېږي، 4-5 ساعته خوب دې کړی، یو ځل انسان فرش شي. د کابل کې خو هوا ګډه وډه ده، خو د اطرافو کې څومره
تازه اکسیجن او دغه او دا ټول دغه شي. بیا چې د مانځه ته په حرکت راځي او دا هلته د امام تلاوت واوري، نوي آیتونه واوري چې پرون یې نه اورېدلي، د هغې د ایمان د تجدید سبب کیږي، د هغې په حکمت کې او د هغې په شخصیت کې او د هغې په پوهه کې اضافه راځي، خو په دې شرط چې لږ په دې ترجمه باندې پوه شي. بیا تاسې وینئ محترمو، دا اودس چې دا کوي او دا پاک شي او بدن فرش شي دغه شي، بیا چې دا ودرېږي او پاڅېږي. دلته یو ډاکټر صاحب ته زه تللی وم، دا خپې مې خوږېدلې شته دا دی، ما ته ویل ته رکوع وکړه، مسلمان ډاکټر و، ویل چې دا رکوع چې یعنې چې دا خپه بالکل سیده که نه رکوع کې او دغه، ویل داسې رکوع چې څوک کوي دا خپې نه په در کېږي چې دا ستا ولې دغه شوي. یعنې معنا دا ده چې دې کې ډېر صحي قضایا دي. او تاسې به په دې دغې کې لیدلي ځینې خلک د انګریزانو هغه دغه کوتې ایستلي، دا سرونه یې پکې ټومبلي اوسي د سجدې په دغه یې. موږ او تاسو مفتو کې دغه دا فرصت راته هر وخت وي. یعنې معنا دا ده چې دا سر باید کله ټیټ شي چې ټولو حجرو ته او سلونو ته د اکسیجن او د وینې دغه هغه د جریان دغه پیدا کړي. یعنې دې کې خو به هر حال ډېرې لیکنې شوي. بیا دا د وخت پابندي دا د دې مانځه په وجه انسان کې راځي. ټایم منیجمنټ اوس یو لوی مضمون دی. څوک چې اداري کارونه کوي او دا ټایم منیجمنټ یې نه ویلی وي دا نه پوهېږي په دا به 8 بجې حاضري ده او 10 بجې به راځي، دې نه چې شی نه جوړېږي. وایي خبره ورسېدې. دا ټول د مانځه نه موږ او تاسو زده کوو. همدا مونځ موږ ته دا ښایي چې په صحیح وخت انسان ویده شي. څه ضرور دی چې ته 1 بجې پورې ناست یې؟ ولې ناست یې؟ څه پیل در باندې خپه ایښې چې همداسې ناست یې اوړې راوړې؟ خو ویده شه او په وخت راپاڅېږه. خبره ورسېدې. دا خو خلک دا ګټې د دې تر څنګ یعنې د منځګزارانو سره چې هغه مخ کېږي، خوشحالي او غم هغې سره شریکوي، د احوال نه یې خبرېږي، دې سره د اړیکې مضبوطېږي. یو ځای کې څوک اوسېږي څومره چې خلک سره یې اړیکې ډېرې مطمئنې، خو ټول خپل ورونه ګڼي او خپل دغه ورسره شریکوي، خپل برنامه پروګرام. نو محترم ورونو، په نتیجه کې دغسې یو صحتمنده ټولنه منځته راځي. او دا چې دغسې دغه کې اوسېږي 8 کاله به تېر کړي، نه به ته څوک وپېژنې او نه به هغه تا وپېژني. که ډېر دې وپېژني نو سر معلم صاحب، سر کاتب صاحب، ډګروال صاحب، اجي صاحب، و نوم یې څه دی وروره؟ ولا نوم خو نه پوهېږم، خو داسې اوږده شاندې ږیری ده او داسې چاغ سړی دی دلته اجي صاحب، خو نوم به چېرته څوک ونه پېژني یو بچه. خو دا یو جومات کې چې به خلک ټول یو بل پېژني. نو نتیجه دا شي چې یو صحتمنده ټولنه منځته راشي چې هغه مطلوب دی. او د ټولو نه مهمه ګټه خو دا چې حي علی الفلاح و چې کامیابي ده، هغه د آخرت ګټه ده. دلته د نوم راوځي چې بس من اصحاب الیمین او بس جنت ته روانې. محترم ورونو، دا صلات هم 2 وار یاد که او فلاح کامیابي هم 2 وار یاد کړه. دا په دې خاطر ده چې ځینې خلک دا فکر کوي چې ولا که مانځه ته لاړم او هماغه وخت کې دغه راشي، دا خریدار راشي او سودام د $10,000 وي، خو لاړم غرق شم. مؤذن وایي چې فلاح دلته ده، خو ډالر خو دلته دي. نو مؤذن صاحب بیا وایي چې حي علی الفلاح، ته راشه تا نه د دکان که بند کې او د میټینګ د سټاپ کې او دا دغه یا بل کار کې مصروفي، اصلا فلاح دی کې ده. کېدلی شي چې په دې تل ته لاړ شي، اوس خو د $10,000 والا راغلی، وروسته د $20,000 والا راشي. خبره ورسېده. محترم ورونو، دا حي علی الفلاح چې دا مؤذن وایي، د دې معنا دا ده چې خلکو سره د سود او د زیان، د ګټې او د تاوان معیارونه مختل شوي. هغه دې ته ګټه وایي.
حال دا دی چې ګټه دا ده. نو یو سړی چې د ګټې په معنا پوی نشي هغه به فکر کوي چې په دې شي کې مې ګټه ده هغې کې تاوان دی او منډې ویم هغه تاوان پسې. مؤذن صاحب بیا وایي چې د الله بنده حي علی الفلاح دلته دې ګټه ده او ته په چپل ور روان یې. غواړې چې مزار ته لاړ شي او د ننګرهار موټر کې ناست یې ولا که ورسېږي 10 کالو کې به ونه رسېږي او نور به هم ترې لرې کېږي. نو مؤذن صاحب بیا وایي چې حي علی الفلاح. دا موږ او تاسو دې سره محترم ورونو ځکه عادي شوي یو چې همداسې اورو. یو کوچي وایي چېرته اذان اورېده په عمر کې چېرته زول اورېدلی وایي چې چېرته چې دا څه وایي وایي اذان دی وایي میږو له خو مې پکې خطره نه میږو ته زما دا رمه چې ده وایي نه ستا میږو ته وایي زه لګیا دي چاپېره دي لګیا دي. محترم ورونو ځینې معانی او مفاهیم داسې دي چې دې سره موږ داسې عادت شوي یو چې بالکل تفکیر تم پکې څوک دغه نه کوي چې دا غني دغه دی. دا مقصودي ښودل شوي دا الفاظ په اذان کې حي علی الفلاح او حي علی الصلاة. نو ترجمه وکړئ حي علی الصلاة حي علی الفلاح طرف ته کامیابی ته. او په آخر کې یو ځل بیا وایي چې الله اکبر الله اکبر. هماغه خبره چې اول کې مؤذن صاحب کړې وه بیا تکراروئ او بیا په آخر کې وایي چې لا اله الا الله. دا کلمات بیا اشهد ان لا اله الا الله کې هم تکرار شو که نه بیا هم دلته تکرار شو. وایي د دې وجه دا ده چې مؤذن د دې اعلان کوي چې په دې اول الله اکبر باید ستا ایمان تجدید شي او دا اذان ته په خوځښت راولي او دسو کې تیار شي آمادګي ونیسي او که تا کې تغییر نه راځي او هماغسې نو دا مؤذن به اعلان کوي که ته د هغې عظمت ومنې او که ونه منې هغه لوی دی. الله اکبر الله اکبر. که ته د هغې اوامر منی او که نه منی د هغې اوامر نافذ دي د هغې امر نافذ دی. نو مؤذن یو ځل بیا دا خبره کوي چې که ته نه راځې نو په دې هغې ته نقصان نشي رسولی د هغې عظمت په دې باندې کمیږي نه. خپله فرمایي لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اطهر قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملکی شیئا. که تاسو ټول اول او آخر جنی او انسی پاکیزه ترین انسان مخلوق شي او پاکیزه ترین زړونه ولرئ ما زاد ذلك في ملک دا زما پاچۍ کې هیڅ شی نه اضافه کوي. او بالعکس لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملکی شیئا. که فاجر ترین شی تاسې زما په پاچۍ کې دا هیڅ شی نه کموي. او بیا دا وایي چې که دا ټول اولني او اخرني انسانان او اولني او اخرني پیران په یو غټ میدان کې را جمع شي او ټول هر یو ما نه غوښتنه وکړي څوک وایي چې یو 10 بلډینګونه راکړه او څوک وایي چې یو 2 میلیارډ ډالر مې پکار دي او څوک وایي چې یا الله یو 10 زامن مې پکار دي او یو 10 لورانې او دا فرمایشونه وکي. الله رب العالمین فرمایي چې د دې ټولو فرمایشونه زه پوره کم نو دا زما په پاچۍ کې دومره هم کمی نه راولي لکه چې ستنه بحر ته داخل کې او بیا ته وګورې چې هغې څومره اوبه د بحر نه کمې کړي. ګود صحیح حدیث دی. زمونږ تصورات او زمونږ په اصطلاح ظرفیت وړوکی دی. بیا په اخر کې فرمایي چې من وجد خیرا فلیحمد الله ومن وجد غیر ذلك فلا یلومن الا نفسه. د قیامت په ورځ چې تاسو ته دغه درکړی شي او که نتیجه م ښه وه نو د الله شکر دی ادا کړي او که چیرته نتیجه بده وه
نو همدا ځان دې ملامته کی فلا یلومن الا بیا به دا نه ملامتي ولا هغه همسایه مې خدای والی او دا مانځه ته نه ته ځم ځکه نه تلم ولا غنډیوالان مې ډېر بد خلک وو چرسیان وو څه پکې پوډریان وو او یو څه فلمونه لیدل او بس زه ځان سره روږدی کړی وم بس ما نه پاتې فلا یلومن الا ولا هغه فلانین هغه کمپني مې ډېره خرابه وه نو بس زه پسې خراب شم نه فلا یلومن الا انما هي اعمالکم احصیها لکم ستاسې خپل عملونه دي تاسو باندې حسابي نو مؤذن بیا خیر کې وایي چې لا اله الا الله د هغې وحدانیت ثابت دی هغه ما تاسو ته ویلي واجب الوجود ذات دی الصمد دی هېچا ته اړتیا و د چا ته محتاج نه دی موږ او تاسو محتاج یو محترمو دا د اذان ځینې پیغامونه وو او د اذان باید واورو یو خبره زمونږ او ستاسې د ټولنه کې بده دا ده چې اذان رواني او خلک خبرې هم کوي چې نه یې اوري خو نه یې اوري که نه چې ښه یې اوري او داسې ګپ کې راغلي یو بل ته دا هم نه وایي چې دا اذان دا جواب ورکول غواړي مؤذن چې څه وایي قولوا مثل ما یقول المؤذن رسول الله صلی الله فرمایي دا رواجول غواړي محترم ورونو او د اذان په دې معنا باندې فکر کول غواړي او دې کې هغه هره ورځ زموږ او ستاسې دا مفاهیم دې سره تجدیدیږي 15 وارې لږ تر لږه او ځینې ساحو کې لکه حرم کې خو د تهجد او اذان هم کېږي تهجد لپاره بېل اذان هم کېږي